ښځو سره سره زري، ناویانو سره او بعضې بوډۍ سره هم سره زري، ښه مزېدار هغه هم ناوي او ډېره مالداره وي. زمونږ خلک چې سړی بوډا شي بس وایي دا غریب شو، بوډا خو غریب نه. نو بهرحال عزتمندو یو جینۍ د هغې سره سره زر دي. آیا د دې سرو زرو زکات شته که نشته؟ په سرو زرو کې عزتمندو چې نصاب ته رسېدلي هر حال کې زکات دي. سره زر ګورې دا یاد لره، که تا سره نقد شته او که نشته، د سرو زرو نه به مالداره سړی څوک وي؟ د ټولو نه قیمتي شی خو تا سره دی. نو د دې وجې نه سره زر قیمتي شیز دی، خو چې نصاب ته رسېدلي وي یو ښځې سره وي. البته بعضو ښځو سره داسې وي چې هغه سره پردي سره وي، مثلا کور ته راواده شي نو هغه خواښې وله عرضي سره زر ورکوي چې زه ته نه وې دا خپل سره زر هم استعمالوه، دا زما واله مې استعمالوه. نو دې ته به بیا ګورو چې دی وله ګفټ ورکړو، پیرزو یې پرې وکړله او دا شان که نه عارضي ورکړي دي. نو که ورته ویلي چې دا ستا شو نو بس خبره ختمه، د دې زکات به هم دقه ناوې ورکوي. او چې د پلار د کور نه کم راوړي هغه مو له پلار ورکړي چې ستا شو، د هغې به هم دا ورکوي. او خاوند وله چې مهر کې کوم ورکړي دی د ټولو به دا ورکوي، ځکه د دې دي. البته که خواښې یا خپل پلار یا سخر عارضي وله ورکړي، بعضې کسان چې ځان ښیي که نه په کرایه باندې نو سبا سره میلاویږي. د ناوې د یو څو ورځو د هغه دپاره یې چې کوم دی په کرایه باندې راوالي 100 تورې سره او 50 تورې سره او صرف د هغه ورځ د شوشا دپاره یې هغه ته واچوي. هغه چې د شپې شي وروره خلک یې ترې چپه کي، بیا ګرځي کرایه هم ورکوي او سره مو سره نه او بیا وایي دا خو جي زما نه و. مانه که تاسو کوو جي موږ چې دا ناوې لږه ښایسته ښکاره شي، نه د دې دپاره دې نه دي راوړي، دا د دې دپاره د نام او د نمود دپاره دې راوړي چې زه ښه ښکاره شم چې پلاني انګور له دومره سره کړي دي. نو عزتمندو هسې د اوچې ځان مالداره کوئ. وایي اسونو نالونه وال چې اندخانو خپې اوچتې کړې موږ هم نالونه وو. نو هغوی خپې د نالونو د ټینګې دي، خپل صادر سره خپې غځوه زمونږ پښتانه وایي. نو بهرحال دلهن سره ناوې سره چې کوم سره زر وي که چا وله عارضي ورکړي وي د هغې زکات پې نشته، په دې نشته دی. خو چې چا وله ورکړي په هغه شته، ځکه هغې مالک دی که نه. خواښې وله ورکړي دي چې زه فلحال استعمالوه، بچې زما که ضرورت شو بیا به درنه واخلم، نو دا خواښې به د دې زکات ورکوي. خور وله ورکړي دي چې زه فلحال ستا نوې واده شوی ته استعمالوه او زه خواستم د دې استعمال نیم غاښونه مې پرېوتي دي، نو خو بیا زکات چې کوم دی هغه ورکوي. غاښونه دې پرېوتي دي خو زکات به هم ورکوي، ځکه دا خو ستا دي. که د خاوند دي بعض وخت خاوند هم ښځې له د سره وکړي، څو له په مهر کې ورکړي، څو له عارضي ورکړي، نو دا به بیا د خاوند زکات ورکوي. او که ښځه دې مالکه کړه نه او هغې له دې په ګفټ کې ورکړه، په تحفه کې ورکړه او دغه رنګې سواګرات کې ځان نه خبر نه وي او بس هغه وخت کې د ځان ښه کوي دام ستا او دام ستا او دام ستا، بس دا ډېره قیصه ده نه چپه شوه. اوس دا د ښځې دي بس خو زکات بیا هغه ښځه ورکوي. نو دا د سرو زرو دا مسئلې وي عزتمندو. او یو سړي سره سونه ده وایي چې زکات ورکوي ختمیږي، نو زکات عزتمندو پوره سونه نه ختموي، دا یاد لرئ. زکات یو حده پورې سونه ختموي خو هغې نه پس خو بیا تا باندې زکات نه. مثلا 9 تولې تا سره سونه ده او د 9 تولو نه سره زیاته نو زکات بیا هغې پورې ورکوي، که نغدي نه هغې نه به لږه لږه خرڅوي، چا نه قرض والا یا د خاوند ستا په ځای ورکړي یا د پلار ورکړي یا د رور ورکړي یا د دوست ورکړي، هر څوک یې ورکولی شي، پردی سړی هم زکات ستا ورکولی شي. نو هغه پورې او یا که نه ورکړي نو بیا به هغه سونه خرڅوي. خو چې کله 7.5 تولې نه یو ماشم کمه شي بس خبره ختمه، بیا خو تا باندې زکات نشته، نو بس بیا نه ختمېږي. نو د یو ښځې دپاره 7.5 تولې سونه ډېر شی ده که نه، ځانه څه ګوډاګۍ جوړوي او چې ډېرې جوړوي نو چې بس دغه کې نو بس بیا زکات هم ورکوه. جی دا یو مسله د عزتمندو چې کوم انسان سره 7.5 تولې نه سونه کمه وي خو چې نغدي روپۍ ورسره وي یا چاندي ورسره وي یا تجارتي مالي، بیا په 1 توله 2 توله 3 توله سونه باندې زکات راځي. دې وجې نه بعضې ښځې وي هغې سره 7 تولې سونه وي او دغه رنګې هغې باندې خو زکات نشته، نو به دې پکې یو ګوتمه هم ځان له د چاندۍ جوړه کړې ده، نو به دا چاندۍ ګوتمه لرې کا، یا د دې پسې یو ماشه 2 ماشې د سونې ګوتمه ځان لو که هغه واچوه، زکات به د باندې بیا هم نه 7.5 تولې ته نه ده رسېدلي. نو دې خبرو ته هم خیال ساتئ. جی نو بس بیا به زکات ورکوي. د دې سونې قیمت به معلوم کی چې دا سونه په بازار کې په څه ریټ خرڅېږي. یو خو د بازار فروخت یا خو ګراني که نه، تا نه چې دا سونه په څو باندې علي ستا قیمت فروخت، د قیمت فروخت خرید حوالې سره بلې جمعې ته بیان کوم. ستا دا سونه چې په بازار کې په څو خرڅېږي، مثلا هغه په 1.5 لک روپۍ وي خو تا نه دا سونه په 1 لک روپۍ علي، نو د 1 لک روپو زکات به ورکې. او د زکات اسانه طریقه ده چې د 100 روپو سونه شوله
یو میخکې به یو سیالته به یو چې دا کم کیرټ سونه ده هغه دا دومره کیرټ سونه ده او دا چې ته خرڅې نو په 1 لک روپۍ باندې خرڅېږي د دې نه زیات نه خرڅېږي یا په 8000 روپۍ دا توله خرڅېږي ملاوټ یې دله پکې کړی لاندې پکې بل شی پروت دی او په 8000 خرڅېږي ګران نه خرڅېږي نو به د 8000 مطابق به ته زکات ورکړي 8000 تقسیم 40 نو بس عزتمند دې 2000 روپۍ زکات شو 2000 روپۍ شو چې څومره پیسې وي په 40 تقسیموي ها جی د سارو عزتمندو به درته تفصیل سره بیان کوم د سارو ځکه موږ اکثر مسلې نه بیانو چې دلته خلکو کره ساروي نه یا که ساروي وي نو هغه د استعمال لپاره وي د خپلو پویو لپاره ساتلی وي یا د شوشا لپاره ساتلي په دې کې زکات نشته هغه ساروي وي چې کم په سارا کې مفت ګیاګانې خوري سارا کې سریږي نو په سارا کې چې کم ساروي سریږي نو هغه بیا به او هغه یو خاص لیمټ ته ورسیږي د غواګانو خپل مقدار دی د چیلو خپل مقدار دی هغه مقدار ته چې ورسیږي نو الله پکې زکات وي چې د هغې نه کمي بیا پکې زکات نه او دا کور کې چې د استعمال کم ساروي وي یا تا د پویو لپاره ساتلي یا ګوجرانو د پویو لپاره ساتلي نو په دې کې زکات نه وي دې نه که کمې پیسې تا ته راځي په هغې کې زکات وي